مینوالو یو ځل بیا د غریبانان یوسف جان په یو داسې کیس کې راغلی دی. د کیس نوعیت ته چې وګورم ډېر زیات خفه شم. د وخت د کاکي د ښکلا ته چې وګورم نور هم خفه شم. د وخت کاکي چې ډس ته مجبوره شي دا په څه باندې مجبوره شي. د وخت کاکي سره ډېر ظلم شوی دی. ښه بچې تا سره څه ظلم شوی دی؟ یاره جي دا هول د ما د دکاندار نه سودا راایسته قرض نو ما ورته چیني راکړه یو 2-3 کیلو او داسې غوړي مې ورته راایستل نو هغه ما ته نه راکولو. تا ته چې بچې غوړي چیني قرض نه در کول نو ته دومره ظالم یې. ته سوچ نه کې ډس پسې ته سوچ نه کې چې زما انتها به کوم ځای ته رسېږي. یاره سوچ مې کړی و دا تورې تنبې هم راته ښې معلومې دي په ویډیوګانو کې مې کتلې دي خو ما یې راشه راشه بس دې ته نه درکوي دا سودا مودا نو به دې وله ته چې دا دکاندار مړ کړې دا ټول دکان دی تا دی بس ما هغه دکاندار وویشتو. السلام علیکم ګرانو کتونکو د جے ایس ډي ټي وي نماینده جعفر شاه درویش یم او نن راغلی یم د نوښار ضلعې شیدو علاقې یو داسې زبردست سوشل میډیا سټار خواته کلیم الله صاحب خواته راغلی یم. دی سره ملګري م وي اکثر د دوی ویډیوګانې به تاسو کتلي وي. په لږ وخت کې ډېر زیات مینوال جوړ کړي دي. ډېر ښکلی کار کوي او ډېر خلک خندوي او ډېر په مینه باندې ډېر محنت کوي. نو دوی سره به خبرې اترې هم کوو. راځئ چې ملو شو سره. السلام علیکم ګرانه ملګریه. وعلیکم السلام جعفر شاه بای. ټول ناول خو زه تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره په مصروفیاتو کې تاسو موږ ته راغلی. الله مو قدر وکړه. ډېره مهرباني او هر کله راشه انشاءالله جي. ملګریه دا راته ووایه دا سټارټ دې څنګه وایسټو دا آیډیا دې څنګه ذهن ته راغلی چې آیا زه هم داسې ویډیوګانې جوړې کړم چې خلک د دې ټینشن په دې وخت کې هم وخاندي او خوشحاله شي؟ بس دا خو مې مغزو ته داسې رالل چې لکه ما دا ډېرو دا مایکونو والا مې وکتل چې لکه اول اسم نو او اوس چې کوم دی د چا هوټلې دي چا بارګینې دي د چا چې کوم دی نو لکه بار غټې پراپرټۍ دي. نو ما وی چې یاره راشه تم دا ویډیوګانې شروع کړه او لکه ډېر خلک د یوسف جان دا پارټ دی چې لکه تاسو پکې داخلی. نو یوسف جان خو د ما خپله ډېر زیات فیورټ دی او د ما هرګز لکه دا مطلب نه دی چې لکه زه په یوسف جان پسې خندا وکړم خو بس لکه د هغه د انداز مې ډېر زیات خوښ دی او د هغه د ویډیوګانې ما خپل اواز کې د فني دغه ته راواړولې. خو لکه ما خپل ځاني چې کوم دی دا آیډیا مې چې مازغو ته راغلي وه چې لکه زه پکې ډېر زیات مخکې شم خو لکه د ټولو د الله قدر وکړي چې دومره مینه یې موږ ته راکړه. خو لکه هغه هوټلې موټلې یا ما اسم نه دی هغه کړي. ښه جي دا راته ووایه ستاسو مصروفیات څه دي؟ ویډیوز جوړوئ د دې نه علاوه په ریل لایف کې ستاسو څه مصروفیات دي؟ څه کوئ؟ نو بس زه خو خپله الحمدلله د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه پښتو کې ایم ای کوم او ریل دغه چې کوم دی نو بس کور کارونه هم ډېر دي که نه چونکې زما چې کوم مشران وروڼه دي نو هغه یې بهر دي او والد صاحب دی نو بس هغه خو لکه دغه هم خادي دې د ځي راځي که نه جي. نو بس نور کور کار وي هغه کوم او خپله مې لکه دې سیز سره چې کوم دی نو ډېر زیات شوق دی جي. دا راته وایه ګرانه تاسو چې کومې ویډیوز جوړوئ مختلف ټاپک باندې مختلف قسمه خبرې کوئ مخکې نه فیصله کوئ که څنګه پروګرام جوړوئ؟ نو بس دې باندې خوا مخکې نه مونږ لکه کینو مشوره وکړو که نه د ما دا بل ملګری دی اسد بای لکه الحمدلله دیم چې کوم دی نو لکه ډېر دغه دی په دې فیلډ کې د چې کوم دی انټرسټ شته دی لکه بس کینو ویډیو خپله کې داسې مزاحیه چې لکه دا ویډیو داسې مینوال د جوړه کړو لکه چونکې تاسو ته پته ده چې ډېر زیات یو خو مهنګایي دومره ده چې لکه ډېر زیات خلک پریشانه کړي دي که نه جي. نو بس د اسد بای د ما سره داسې بل ملګری دی عادل جان دی نو بس مونږ کینو داسې مخکې نه دغه وکړو په دې باندې یو ټرای نیو وکړو. ډېر خلک مونږ ته تاسو خاندئ نه دې ویډیو کې نو مونږ خاندو ویډیو کې خو لکه چې مونږ د ویډیو دغه دا وي مین کردار چې لکه ویډیو دوران کې مونږ نه خاندو. زه خپله دای باندې لکه سختي کوم دا اسد هم سختي کوي غلطي و پکې راځي پکې غلطي خو چې کله غلطي راشي هغه ویډیو مونږ هغه کوکټ کو او بیا یې د سر نه محنت ډېر غواړي او چې محنت غواړي جي. دا د وخت کاکي چې کوم کردار کوي هغه کردار نن زموږ مینوالو سره شریک کې نو بس هغه خو ډېرو دغه کتل هم دی مینوالو او تاسو چې کوم دی نو ووایې نو ویلې نه انشاءالله کوو به درته وی د ما ویډیوګان لکه چې کومې مشهوره شوې مې که نه جي نو هغې کې د ټول نه لومبی ویډیو ما د سور پل کې جوړه کړې وه اټکه نو هغې کې مې د یوسف جان هغه ویډیو دغه ته اړولې وه فني ټایپ ته مې کو یو خوا سیند دی بل خوا دریاب دی او د غریبانان یوسف جان په یو داسې کیس کې راغلی دی. د کیس نوعیت ته چې وګورم ډېر زیات خفه شم. د وخت د کاکي عمر چې کم دی 300 کاله دی عمر هېڅ عمر نه دی. د وخت کاکي ته چې وګورم د دې ښکلا ته وګورم د شپې 2 بجې راته رایادې شي او چې بس داسې دی دغه باندې ډېر لکه مخکې لاړ یو که نه جي. زموږ دا بل ملګری دی
ستاسو جی څه نامه ده؟ زما نیم اسد دی جی. دې سره ویډیوز کې به تاسو هم راغلي یې؟ مونږ بس ویډیو جوړو یو ځای تربور مې دی نو بس دلته کینو پاسو بس مالت کې مې نو بس یو ځل دا ویډیو مشهوره شوه د ټیک ټاک باندې نو ما ته وی چې ویډیو مشهوره شوه مېره به دا خو ښه پلیټ فارم دی نو بس راځه مخکې به نور هم ویډیوګانې یو څو جوړې کړو نو زه بس هغه مشغولتیا ده بس یو خندا به خلکو په هم خونې راولو. زه غواړم چې تاسو دواړه داسې یو کردار وکړئ دا یوسف جان لالا هغه چې د وخت کاکي مجبوره شي او ډزو کی نو داسې څه قسمه دغه تاسو ته کوم ډېر یاد وي که نه نو تاسو دواړه زما هغه کردار وکړئ ډېر مزه به وکړي. مینوالو یو ځل بیا د غریبانان یوسف جان په یو داسې کیس کې راغلی دی د کیس نوعیت ته چې وګورم ډېر زیات خفه شم د وخت د کاکي د ښکلا ته چې وګورم نور هم خفه شم د وخت کاکي چې ډز ته مجبوره شي دا په څه باندې مجبوره شي حکومت د انصاف دی او انصاف نه کیږي د وخت کاکي سره ډېر ظلم شوی دی ښه بچې تا سره څه ظلم شوی دی؟ یاره جی دا هلته ما د دوکاندار نه سودا راایسته قرض نو ما ته چینی راکړه یو 2-3 کیلو او داسې غوړي مې ته راایستل نو هغه ما ته نه راکوله تا ته چې بچې غوړي چینی قرض نه در کول نو ته دومره ظالم یې ته سوچ نه کې ډس پسې ته سوچ نه کې چې زما انتها به کوم ځای ته رسېږي؟ یاره سوچ مې کړی و دا تورې تنبیې هم راته ښې معلومې دي په ویډیوګانو کې مې کتلې دي خو ما یې راشه راشه بس دې ته نه در کوي دا سودا مودا به دې وله ته چې دا دوکاندار مړ کړې دا ټول دوکان دی تا دی بس ما هغه دوکاندار وویشتو. ډېره مهرباني جعفر شاه بھائی او تاسو ډېره مزې وکړه ښه څه به ویل غواړئ څه په زړه مو وي کمران ده نو بس ټولو نه اهم سوال خو چې کوم دی نو دا د ما پړه کې ومه دا به زه دغه کومه دا ډېر خلک د مونږ په دې ویډیوګانو باندې کنځلې کوي که نه جي او کنځلې دغسې کنځلې کوي چې لکه تاسو د یوسف جان پسې خندا کوئ نو ما تاسو ته ویډیو په سټارټ کې مو ویل چې خندا زه هرګز نه کومه یوسف جان د ما خپله ډېر انتهایي فیورټ دی او بل دا د ما شوق دی لکه شوقیه زه دغه کومه او بل نه لکه دې پیسو ته مونږ ناست یو لکه تاسو ته ما ووایې که نه چې لکه ما یوټیوب چینل نشته دی څه په وجه ډېر خلک مونږ ته چې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ تاسو پیسې په دې باندې وګټئ الحمدلله دې ته مونږ چې کوم دی نیو ناس دا یو شوقیه جوړو او دې دپاره لکه ډېر زیات مسافر دي مونږ ته میسج کوي لکه چې مونږ یو لکه ډېر زیات ټینشن دی پریشانای دي بس دې دپاره دا ویډیوګانې جوړو چې لکه دی په مخ باندې خندا راشي نو دا کم خلک چې کنځلې کوي دی ته زه ریکویسټ کوم چې تاسو به ډېره ډېره مهرباني وي دا کنځلې مه کوئ دا د مونږ رونه بایګان ترونه تربوران دا ټول ګوري نو لکه نور خو څه نه ده د مونږ د هغه شوق به مړ شي او دا ویډیوګانې به پرېږدو بس داسې به وکړو بیا نو الحمدلله مونږ د څومره مینوال چې د مونږ ډېره زیاته شکریا ده کوو چې مونږ یې سپورټ کوو په دې لږ ټایم کې مونږ ډېر زیات مخکې شو دا د صرف دی په وجه باندې او د ډیرو ورکرانو ته د سوشل ورکران چې دی د زه دا یو ریکویسټ کوم چې کله هم تاسو لکه د داسې حد ته لاړ شئ چې لکه تاسو ډیر زیات مشهور شئ نو دا څومره مینوال چې دي نو دی ته تاسو هېڅ کله هم لکه په نیچه نظر سره تاسو مه ګورئ ځکه چې لکه مونږ خو چې مخکې ځو د مینوالو په دغه باندې به ځو نو څومره چې لکه د مونږ دی خوښ یو نو دومره اینه سوا د لکه په لس چنده باندې دا ټول مینوال د مونږ هم ډېر زیات خوښ دي. د دې ملګري خبره چې بعضې کسان دي چې نه خپله څه کولی شي او نه بل څه ته پرېږدي هغوی ته به زه دا وایم چې تکړه شئ تاسو خو هم څه وکړئ بل پسې خبرې مه کوئ او د دې ملګرو د اخلاص ډېره مننه کوم یو جهان مننه چې تاسو مونږ ته خپل قیمتي ټایم راکو بس دا خو هېڅ خبره نه ده چې تاسو ته خو ما ویلي چې لکه داسې هېڅ قسمه خبره نشته دی نه الحمدلله مونږ هغه غرور دغه شته دی که مونږ مخکې شو د تاسو په ترو باندې مخکې شو او هر کله راشئ هر کله انشاءالله دې نه به تاسو ته سوا مینه درکو او تاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو او دې ملګري خپل پیج دی لینک به انشاءالله دې ویډیو کې مونږ ورکوو ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړوي د دا پیج لایک کوئ سبسکرایب کوئ فالو کوئ ډېره ډېره مهرباني شکریا والسلام. ملګري تم څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو دا پیغام ورکوم چې دا څنګه چې کلیم بھائی دا خبره وکړه چې دا کمنټ غلطي کیږي دا د مهرباني وکړي ځکه موږ دا ویډیوګان داسې دی د فیملی دی کتو دي که موږ غلط الفاظ نه استعمالو صحیح در پکې لږ دروغ مروغ پکې ویلی شي سخته ګناه ده خره ته په خو یاره موجوده حالات داسې دي چې هر کور کې غم دی مهنګایي دنیا ده بیماریانې دي شل ښې بدې دي موږ خو دا صرف دې دپاره کوو کینو خپله کې ملګري سره وکړو چې یاره په دې دنیا خلک دي خفه دي چې لغو ته په مخ باندې معمولي خندا راشي بس ما دغه پیغام دی ټولو ته چې بس یاره غلط کمنټ مه کوئ مهرباني بوي او بس ملګرو نه به زه اجازه تلم خو اول دې ملګرو ته دغه خبره کوم چې د هېڅ چا پروا مه کوئ او بعضې کسان وي چې هغه نه خپله څه کولی شي نه بل څه ته پرېږدي د چا د کمنټو ممنټو پرواګانې مه کوئ او الله مو کامیاب کا. ملګرو
ډیره مزه وکړه ملګرو سره مو یو شیبه ناستې وکړو انشاءالله چې زندګي وي په بله ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي دې سره موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان